هغه مینه ناکې جملې چې د نجونو زړه پرې لاسته راوړی شي. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی. هغه مینه ناکې جملې چې ډېرې جوړې یو بل ته په لومړي سر کې وایي ممکن دومره وي چې زه له تا سره مینه لرم او ته مې یادېږې او بس، مګر یو څو وخت وروسته دا مینه ناکه جمله زړېږي او د جوړې لپاره مو دا جمله نور خپل مفهومي ځواک له لاسه ورکوي. نو غوره ده چې د داسې جملو سره بلد شئ او د موقع په وخت کې یې وکاروئ. تاسو د مینې او محبت څرګندولو لپاره تر دې یوې جملې پورې محدود نه یاست. نورې غوره جملې هم شتون لري چې موږ به په پښتو اثر په دې مقاله کې د هغوی غوره جملو څخه یادونه وکړو چې ستاسې سره کومک کولی شي. ته واقعا ما لیونی کوي. دا مینه ناکه جمله که چیرې په درد وویل شي نو جلا معنا ورکوي، خو که چیرې په سم شرایطو او په سم طرز سره وویل شي دا مفهوم وړاندې کوي چې هغوی تاسو لیونی کړي یاست او تاسو له هغې سره ډیره مینه لرئ. له همدې امله تاسو د لیونتوب کلمه کاروئ. که تاسو د هغې سره په اوسېدو کې ښه احساس لرئ نو حتما دا جمله وکاروئ. کله چې زه له تا سره یم زما آرامتیا څو برابره شي. دا جمله د میرمنې لپاره په ځانګړې توګه د خپل میړه په ژبه کې ډیره مهمه ده، ځکه چې تاسو د کور سړی یاست. په دې جملې سره هغې ته د ښایست چې هغه ستاسې میرمنتوب ډیر ښه مخته وړي او د هغوی په ځان باور زیاتیږي. زه ډیر نیکمرغه یم چې تاسو زما په ژوند کې یاست. که تاسو د مینې ناکامو جملو په اورېدو کې تجربه لرئ نو دا جمله به مو ډیره اورېدلې وي، نو په ارزښت به یې هم ښه پوهیږئ او بیان کولو ته یې اړتیا نه لرئ. مګر که ستاسو میرمن تاسو ته داسې جملې نه یې ویلي نو تاسو باید پوه شئ چې د هغه چا څخه دا جمله اورېدل ډیر په زړه پورې دي چې ډیره مینه ورسره لرئ. هیڅوک ما ستا په اندازه نشي خوشحاله کولی. په دې جملې سره تاسې هغې ته تر ټولو د لوړتیا احساس ورکوئ او واقعیت دا دی چې ښځې یو د بل ترمنځ ډیر رقابت سره لري. نو په همدې خاطر که چیرې دا جمله هغوی ته ووایاست نو دا به مو د هغې ډیره لوړه ستاینه کړې وي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. خدای دې وکړي له ویډیو مو مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.